الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله أما بعد. قال الله تبارك وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. زما ډیرو محترم ورونو، په اوس وخت کې چېرته موږ د ځوانې طبقې ته وګورو نو هغوی د یو غټ مرض سره مخامخ دي چې هغه ذهني فشار دی، جور غم دی، او هغوی چې دی د دې نه ډېر زیات شکایت کوي چې یاره زه غمونو کې یم او ډپریشن کې یم او مصیبتونه دي او مشکلات دي. نو دا ډېره مهمه موضوع ده چې موږ څنګه مقابله کولی شو داسې قسم حالاتو سره. یو سړي باندې غم رالی، مشکلات پرې رال، یا هغه په جور غم کې چې دی ورننوته، ځانلهتوب یې اختیار که، د معاشرې نه، د خلکو نه یوازیتوب د هغه خوښ شه، نو څنګه چې دی هغه د دې حالاتو سره مقابله کولی شي. بعضې اسباب چې دی د دې ذکر کوو. اولنی سبب چې دی هغه د ټولو نه ډېر زیات اهم او ضروري دی، هغه د رب العالمین سره علاقه جوړول دي. کله چې د یو انسان د رب العالمین سره علاقه جوړه شوه، دغه رابطې مضبوطه شوه، نو دغه خلکو ته الله رب العالمین قوت ورکوي د دې چې داسې قسمه حالاتو سره هغه ډیل وکړي. که چېرته موږ وګورو مخکني خلک چې تیر شوي دي، خاص کر انبیا، اولیا، نیکان خلک، د ټولو نه ډېر غمونه او مشکلات په هغه خلکو باندې راغلي وو، خو چونکې د هغوی ایمانونه مضبوط وو، ایمانونه یې قوي وو، د رب العالمین سره د هغوی اړیکه هغه مضبوطه وه، نو په دې وجه باندې چې دی د هغوی د دغه مشکلاتو سره مقابله کړې ده. نو اولنی سبب چې دی محترمو، هغه د رب العالمین سره اړیکه ساتل دي. دغه آیت کریمه چې ما ولوستو په دې کې هم دا خبره ده چې کم خلک د الله رب العالمین دوستان چې په دوستۍ سره خپل رب ونیسي، نو هغوی باندې به نه خوف وي. خوف چې دی هغه د راتلونکي څیزونو باره کې وي، د مستقبل باره کې وي، چې یاره زه دا کوم داسې ونه شي، دا ونه شي، هغه ونه شي، او نه به چې دی دیو غمجنې. غم چې دی هغه په ماضي باندې. نو که چېرته تا خپل دوست رب العالمین جوړ کو، رب العالمین دی په دوستۍ سره ونیو، نو نه خو به تا باندې غمونه راشي چې هغې باندې بېرته خفګان کوې وروسته، او نه به چې دی ته د خوف سره چې دی هغه مخامخ شي. ښه، دا دوستان د رب العالمین څوک دي؟ په دویم نمبر کې آیات کې الله رب العالمین دې فرمایي: الذین آمنوا وکانوا یتقون. د الله رب العالمین دوستان چې دی کې دوه صفته دي. یو صفت چې دی هغه ایمان دی، چې دا ټول مهم او ضروري صفت دی. وروسته د ایمان نه چې دی بیا تقوا ده، چې کله تا کې پرهیزګاري راله او تقوا د کې راله، نو ته د الله رب العالمین دوست جوړ شوي. او تقوا ویلی کېږي څه ته؟ اوامر، هغه څیزونه چې رب العالمین په هغې باندې امر کړی خپلو بندګانو ته، ته کوشش دا کوې چې هغه عملي کړي د خپل وس مطابق، او هغه څیزونه نواهي چې رب العالمین ته انسانان منع کړي، ته د هغې نه ځان منع کړي. دې ته ویلی کېږي تقوا، او دا د زړه صفت دی چې ستا په زړه کې د الله رب العالمین یره راله، نو بس ته چې دی پرهیزګاره انسان جوړ شوي او د الله رب العالمین ولی او دوست جوړ شي. خو دا تقوا صفت چې انسان کې راځي، دې لپاره یو عمل هم پکار دی، د زړه پورې تعلق لري، خو د اندامونه دې ته ضرورت لري چې دا زړه چې کوم احساس کوي هغه موږ په عمل کې وښیو، او د هغې لپاره ډېر زیات عملونه دي. ټول نه اهم چې دی هغه مونځ دی، چې موږ روزمره 5 وخته هغه مونځ کوو. نو کله چې ته غواړې چې ته د الله رب العالمین ولی او دوست جوړ شي، د الله رب العالمین سره ستا علاقه مضبوطه شي، نو ته پابندي کوه چې 5 وخته مونځ دا په جماعت سره ادا کړي. دا مونځ داسې یو عبادت دی محترمو چې یو خو دې سره چې دی ستا زړه ته سکون میلاویږي، اطمینان میلاویږي. لکه دا حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله به ستړی شو، نو بلال رضی الله عنه ته به فرمایل چې ته په مانځه باندې موږ له راحت راکړه. دویم دا یو وسیله ده چې په دې سره ستا ژوند پاکیږي د ګناهونو نه، د بدبختیو نه، د مشکلاتو نه. الله فرمایي: ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر. نو مونځ یوازې عبادت نه دی، بلکې دا یوه وسیله ده د انسان د ژوند د پاکۍ دپاره، او دغه رنګې د انسان د سکون اطمینان قلبي دپاره. دویم محترمو، موږ چې وګورو په دې خپله زندګۍ کې خپلو اعمالو ته متوجه شو، خاص کر دې مونځ ته، نو دا موږ په کوم کیفیت باندې کوو؟ ډېر ملګري داسې چې صرف ځان ته خلاصوي، بس یو عادت دی، بې موږ ویو چې زموږ په ژوند کې خوشحالي نشته دی، ارام نشته دی، سکون نشته دی،
برکت نشته دی او بس سپیرتوب دی او موږ پسې را روان دی. نو ټوله مهمه خبره دا ده چې اول ته په خپل کور کې وګوره چې ستاسو په کور کې څومره خلک مونځ کوي. یوازې دا مونځ چې دی دا په نارینهو باندې دی فرض. اکثره داسې کورونه ما لیدلي دي چې هلته زنانو کې دا مشکل چې هغوی د مونځ پابندي نه کوي. نو که کور کې داسې یو کس موجود وي کیدای شي دغه د یو کس د وجې نه چې دی په ټول کور باندې خیرونه او برکتونه ودرېدلي. نو د دې ډېر زیات پابندي پکار ده چې موږ په خپل کور کې هم د دې تلاش وکړو او نارینه او زنانو ټولو ته چې دی په مونځ باندې حکم وکړو د مونځ اهمیت هغې ته بیان کړو چې دا ولې موږ کوو د رب العالمین دپاره. دا یو خبره چې دی ما لوستلی او تاسو چې کله خپلو بچو ته او اولادونو ته ویوي چې تاسو مونځ وکوئ چې د مونځ به ونه کړو الله هم جهنم ته ګزاري. نه تاسو ته د مونځ اهمیت هم بیان کړي چې دا ولې موږ کوو د چا دپاره یې کوو دا ولې اهم دی د یو مسلمان دپاره. کله چې دا انسان د دې په اهمیت باندې پوه شو او دا خبره د زړه ته کوزه شوه بغیر د دې نه چې دی په عاقبت باندې فکر او سوچ وکړي دا به سړی خپله به ځي مونځ ته بغیر د دې نه چې پلار یې ووهي چې تا ولې مونځ نه دی کړی ده ته به د مونځ اهمیت معلوم وي او دا به چې دی مونځ ته ځي. دې وجې نه زموږ عملونو کې ډېره زیاته کمزوري ده. دې وجې نه بیا زموږ علاقه هم نه ده ښه د رب العالمین سره. دویم سبب چې دی محترمو هغه مثبت فکر کول. کله چې ته یو حالت سره مخ شي چې جوور غم دی او یا پریشانی دی او تکلیفونه دي نو هغې سره واحده لار یو دا ده چې ته مثبت فکر وکړي. ځکه د ډېرو غمونو او پریشانیو اصلي وجه دا منفي فکر دی. د منفي فکر د وجې نه چې انسان به دې غمونو کې مبتلا کېږي مشکلاتو کې. او د رب العالمین په تقدیر باندې کلک ایمان لرل چې هر څه د رب العالمین په اختیار کې دي. او دویمه ته په خپل ژوند کې مثبت څیزونه یاد کا. هغه څیزونه چې د هغې وجې نه ته پوهېږي چې زما په ژوند کې سعادت راغلی خوشحالي راغلی ده د الله رب العالمین په دغه نعمتونو باندې شکر ادا که. او چې کله یو انسان په نعمتونو باندې شکر ادا کول شروع کړي الله رب العالمین د ده حالات ورځ ته ورځې ښه کوي مخ په بره باندې ځي. الله رب العالمین فرمایي لئن شکرتم لازیدنکم. دریم چیز چې دی هغه ډېر زیات مهم او ضروري دی هغه د ملګرو انتخاب. که چېرته داسې یو حالت کې ته قرار ولري چې ته غم پریشانۍ راګیر کړی ته یو ښه ملګری انتخاب که چې هغه مثبت وي د مثبت سوچ والا وي هغه چې دی تا خیر طرف ته بوزي او د نیکانو خلکو سره او د اهل فن والا سره چې دی مشوره وکړه. الله فرمایي وشاورهم فی الامر. که چېرته تا داسې یو کس سره مشوره وکړه چې هغه خپله چې دی په دې حالت کې نه تجربه لري او کمزوری دی نو کیدای شي ستا غمونه دې سره نور هم سیوا کړي په ځای د دې چې تا له یو حل لاره در وښیي او تا د دې حالت نه وباسي یو ښه طرف ته دې بوځي نور د مشکلاتو کې چې دی غر کوي. نو د اهل فن او تجربې والا سره چې دی مشوره کول. او بل چې دی صبر. الله رب العالمین د صبر والا او دا د اعلی صفاتو نه بیان کړی دی. ان الله مع الصابرین. الله د صبر کوونکو سره دی. ته دا خبره یاده که چې ګوره ته یوازې نه یې په دې غمونو کې په دې مشکلاتو کې په دې پریشانۍ کې دنیا خلک په دې کې اخته دي په دې کې نیکان خلک هم اخته شوي دي خو که چېرته تا صبر وکړو په دې باندې جزې پزې دې ونه کړي شکایتونه دې ونه کړه او دویم د عمل کې چې دی تا کوشش وکړو چې د دې حل وکړي. یو خو صبر دی د صبر نه وروسته ته د عمل کې دا راولې ته یو جدول جوړ کړه د خپل مشکلات ولیکه چې تا د څه شی دی نو په عمل کې د هغې کوشش وکړه چې دا حل کې او د هغې لپاره د حل لاره وغواړې. نو صابرین چې دی کله چې انسان باندې مصیبت راشي مشکل به راشي غم به راشي دا به صبر وکړي الله رب العالمین یو خو د دې درجې بلندوي په دې سره او بل په دې سره د انسان ګناهونه معاف کېږي. او موږ ټولو ته معلومات دی چې موږ څومره ګناهګاران یو او موږ څومره محتاج یو چې زموږ ګناهونه دي هغه وبخلی شي. نو دا یو غټ سبب جوړېدلی شي زما ټولو دپاره چې رب العالمین موږ ته زموږ ګناهونه په دې سره وبخي. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين.